السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغان لوبغاړو په اړه معلومات درکړم چې د انډیا آی پی ایل لیګ بولۍ ته یې نوملیکنه کړې ده. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست دا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د فروری په 18مه نیټه په چینای ښار کې د 2020م کال آی پی ایل بولۍ ترسره کیږي. دغه مراسم به د هند پر وخت د ورځې 3 بجې پیل سي تر څو ساعتونه به روان وي. سره له دې چې لوبډلې یوازې 1 لوبغاړي په دغه مراسمو کې اخیستلی سي، خو سلګونه هندي او نړیوالو لوبغاړو د خپل بخت آزمایلو لپاره نوملیکنه کړې ده. د آی پی ایل بولۍ لپاره نوملیکنه د فروری تر 4مې روانه وه، چې پکې 814 هندي لوبغاړو او 283 نړیوالو لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د هندي لوبغاړو له ډلې 21 نړیوالې لوبې کړې دي، له بهرنیو 180 نړیوالې لوبې کړې دي او 20 نور لوبغاړي بیا له 2مې درجه لوبډلو څخه نوملیکنه کړې ده. د 283 نړیوالو لوبغاړو څخه 50 د ویسټ انډیز، 42 د استرالیا، 38 د سویلي افریقا، 11 د سریلانکا، 10 د افغانستان، 9 د نیوزیلند، 21 د انګلند، 9 د متحده عربي اماراتو، 8 د نیپال، 7 د سکاټلند، 15 بنګالي، 2 د ایرلند، زمبابوې او امریکا یوازې یو لوبغاړي له نیدرلند څخه په آی پی ایل کې د ګډون لپاره نومونه لیکلي دي. د یادولو وړ ده چې د کریک انفو ویب سایټ د خبر له مخې د استرالیا فاسټ بالر میچل سټارک او پیټنسن او انګلندی جو روټ به د 2020م کال آی پی ایل کې د نه ګډون پریکړه کړې ده او د فروری پر 18مه به د بولۍ برخه نه وي. دا د انډیا آی پی ایل لیګ په اړه نوي تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.